په کابل کې د جون په 14مه د 70 جوړو یو ځای ودونه وشول. په واده کې ګڼو میلمنو او طالبانو هم برخه اخیستې وه. په افغانستان کې په لوړ ولور قیمتي ډالو او بنډارونو زیات مصرف راځي. خو د تیر کال په اګست کې د طالبانو په واک کې تر راتللو وروسته په دې هیواد کې اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د خلکو لپاره ودونه او دغسې نور پروګرامونه جوړول ګران شوي. نو په دې وجه زیاتره خلک په دې یو ځای واده خوشحاله دي. په افغانستان کې حالات سخت شوي دي. له خلکو سره پیسې نشته، کارونه یې نشته، زما هیڅ روزګار نشته او پیسې هم را سره لږې وي. نو پرېکړه مې وکړه چې په دې شریکو ودونو کې به زه هم خپل واده وکړم چې لږه خرچه پې کمه راشي. د جون په 14مه چې د کومو هلکانو ودونه وشو په هغې کې ځینې داسې هم دي چې د مالي مشکلاتو له وجې 8 کاله د واده انتظار کړی دی. غلطو بېځایه رواجونو، لوړ مصرف او ملامتونکو غوښتنو د دې په خاطر باندې دوی نشي کولای چې هغه خپل د واده مراسم په انفرادي شکل باندې ولمانځي او هر یو یې 8 کاله، 7 کاله، 15 کاله، 10 کاله انتظار کوي تر څو د پیسې ټولې کړي او خپل د واده مراسم جوړ کړي. نو په دې خاطر باندې مو وغوښتله د طالبانو حکومت په دې واده کې په موسیقۍ بندیز لګولی و. سړي او ښځې په بیلو بیلو ځایونو کې ناستې وې. خو د هغې باوجود د دې واده ګډونوال وایي چې په افغانستان کې په تالار کې په واده کولو د یوې ورځې خرچه د $10,000 نه تر $20,000 پورې راځي. نو ځکه په یو ځای د ودونو دا اقدام ستایي.